د مایکروسافټ آوټلوک پروګرام ته ښه راغلاست. نن به ګرانو زده کوونکو موږ تاسو په مایکروسافټ آوټلوک پروګرام کې هغه درس وایو چې هغې کې موږ تاسو فولډرې جوړوو. تاسو په یوه اداره کې کار کوئ، تاسو مختلف ډپارټمنټ لرئ، تاسو ایچ آر لرئ، فاینانس لرئ، ډي اډمن لرئ، څو ډپارټمنټونه پروکیومنټ دي. هر وخت چې ایمیل راځي اوتومات هغه فولډرو ته لاړ شي. یا د یو چا یو ایمیل تاسو فرض کړئ د عزیزي بانک تاسو هر وخت یو ایمیل راځي، هغه ایمیل چې تاسو غواړئ دغه ایمیل مشخص کړئ چې څنګه دغه ایمیل راشي په اوتومات ډول دی دغه پلانکي فولډر ته لاړ شي. دا موږ تاسو کولی شو په میلو په طریقې هم وکړو، په اتومات ډول هم وکړو. دې نه مخکې چې زه خپل درس سټارټ کړم، اول به آوټلوک پروګرام چې دا موږ خو مخکې سرچ کوو ډیزاین آوټلوک پروګرام راخلاصوو. اوس به څه کوو؟ سټارټ بټن دلته چې راسي دلته سټارټ بټن دلته ولیکئ آوټلوک. زه غواړم پین یې کړم په ټاسک بار کې دلته پین کوم چې هر وخت دلته کلیک اوتومات ماته خلاص شي. دلته چې آوټلوک پروګرام چې راغلی ما رایټ کلیک به کوي او دلته ګوره پین ټو ټاسک بار په دې چې کلیک اوتومات دلته ګوره ډیریږي. دا ګوره بند کړه. اوس اړتیا نشته چې دلته سرچ کړي، اوتومات دلته راسه کلیک پې نو تاسو آوټلوک پروګرام ګوره خلاصېږي. آوټلوک پروګرام ما تاسو مخکې هم ویل چې آوټلوک پروګرام موږ تاسو دغه په آفلاین په طریقه هم استعمالوو. کولی شو خپل ایمیلونه چې بیا کور کې کار ډېر ده، زه کور کې هلته ایمیلونه یو ایمیل زه دقیق لیکم سینډ باندې کلیک کوم سینډ کېږي، خو نه ځکه نیټ نه لرم که دفتر چې سبا را اوتومات ډول د شی کې سینډ کېږي. دلته وګوره موږ انټرنیټ نشته ګوره دا ګوره دلته ګوره موږ ګوره ایمیل خلاصوی. کولی شئ زاړه ایمیلونه هر یو تاسو غواړئ د هر آی ډي ګوره چک کړئ له ټولو. ګورئ تاسو کولی شئ هر ډېر آیډیا تاسو اول نه انسرټ کړي پکې که نه کنفیګر کړي مي، کولی شئ یو هغه چک کړئ، انباکس خپل چک کړئ، دا رقم ته هغه چک کړئ. ګوره سینډ آیټم چاته چې لیږلي وو مکمل خپل ایمیلونه شان بېرته سره چک کوئ. همدا رقم ته غواړئ نوی ایمیل وکئ، په هر آی ډي کې چې دلته ودرېږئ په آی ډي باندې ودرېږئ دلته ګوره نیو ایمیل. ګوره نیټ نشته ده خو موږ ګوره کار پې روان ده. ګوره دا ګورئ دلته دا کس نوم لیکي، دلته مثلا زه لیکم دا لیکم های. ګوره دا ما په سینډ هم کلیک کړم، ګوره سینډ کې هم لاړه. ګوره خو یو شی ده نیټ نشته زمونږ، څنګه چې نیټ یې مونږ کنیکټ شي دا اوتومات څه شی کېږي هلته سینډ کېږي. اوس ګوره دلته راغی که نه، اوس راځم ګوره ښه دغه نیټ غواړم بېرته دا وای فای خپل کنیکټ کړم. ځم وای فای ته، وای فای بېرته آن کوم کنیکټ. اوس ګوره کنیکټ شو. اوس تاسو کولی شئ ښه دلته دغه سینډ این ریسیو کې دا دلته چې دلته تاسو کلیک کوئ پې ځینې وخت کې سینډ کېږي نه. دا هر وخت تاسو څوک ایمیل راته ما ته تا کړ تاسو پر چک کړی نه درته وایي ما ته خو ایمیل نه ده راغلی، نو تاسو کولی شئ دلته دا باندې کلیک کوئ. دې کې په اوتومات ډول څه شی کېږي بېرته تاسو ته مکمل سرچ کېږي. دا داسې لکه ریفرش غوندې دا بس هر څومره هغې چې ده دا بیا ټول درته ریفرش کېږي. ګوره هغه روان سو. ګوره دا ریفرش کېږي. اوس که کوم یو ایمیل سینډ شوی هم نه وي یا تاسو کوم ایمیل هغه کس سینډ کړی ده پرون دا اوس پر نیټ کنیکټ کړی ده خو صحیح لا اوس پر راغلی نه ده، کولی شئ ریفرش یې کوئ. ځکه ریفرش هم کمپیوټر ګوره تازه کې په هغه کې موږ تاسو ریفرش وکړو ډیسکټاپ کې هم دا رقم ده دلته دا ایمیلونه موږ ته ریفرش کېږي. اوس دا دلته وګوره اوتومات اوس څه شی کېږي دغه موږ ایمیل هلته سینډ کېږي. کوم ایرور راشي ایرور هم دلته موږ ته شو کېږي چې دا کوم ایرور لري که نه. بیا ایرور موږ کولی شو تاسو هلته سرچ کړو په ګوګل کې. ازم دا مکمل سي. ګوره سینډ سو. اوس دا خپل د جیمیل آی ډي دا اوس چې راغلم دلته ګوره ما ته به انباکس کې به راغلی نیو. ګوره دا رقم کولی شئ تاسو په آفلاین په طریقه باندې هم دا یوز کوئ. اوس زه غواړم دلته پکې ځان د فولډر یې جوړه کړم، دغه خپل فولډر یې مینیج کړم. ما تاسو مخکې ویل چې موږ په آفلاین ډول باندې وایي په مینو ډول هم کولی شو او په اتومات ډول هم کولی شو. ګوره راځم دلته په هر آی ډي باندې تاسو غواړئ بلکې په فولډر جوړه کړئ. زه راځم دې کې غواړم خپل ما بزنس هم روان کړم، خپل وظیفې سره غواړم بزنس هم روان کړم. نو دلته کولی شم زه د بزنس فولډر جوړ کړم چې هغه بزنس ایمیلونه چې راځي اوتومات دغه فولډر کې زه واچوم. دلته چې ودرېږئ دلته ګوره رایټ کلیک هم کولی شئ دلته او نیو فولډر اخیستی شئ تاسو. مې چې کلیک هم کړو ګوره نیو فولډر او ګرین فولډر نه اخلي. دلته ګوره په انباکس چې ودرېږئ دلته ګوره فولډر کې دلته ګوره نیو فولډر نوم څه شی ورکړئ. زه ورته لیکم بزنس. دا رنګ ولسې د کورنۍ هم تاسو هغه کوئ. بزنس کوم ځای کې غواړئ ورته همدغه انباکس کې غواړئ. انباکس ګوره تېر اول نه ما کلیک کړی ده. ګوره انباکس کې ورسې ایمیل راغی.
ګوره دغه راغی. اوس دا موږ کولی شو په میل طریقې هم وکړو. میل طریقه څنګه؟ د ګوره دغه ایمیل ده که نه، دا ګوره های سر زه غواړم دغه په انبوکس کې نه دا به دلته زه په میل طریقه باندې کوم، په خپله یې وړم راوړم. نو رایټ کلیک موو چېرته وړې؟ انبوکس ته وړې که چې زه ورته بزنس ته ګوره آی ډي هم ښه دغه آی ډي کې ده ورته هم دې ته کلیک مې ګوره د انبوکس څخه پاک سو. اوس راځو بزنس ته. دا بزنس کې وي دا رقم ته هر څومره ایمیلونه چې راځي تاسو له ګورئ ایمیلونه چک کوئ. سبا ورځ یو ستونزه راځي تاسو کولی شئ اتومات هغه بزنس کې یا رقم ته بل کوم فیلډ کې تاسو کولی شئ هماغه مربوط فولډر ته لاړ شئ خپل ټول ایمیلونه چک کړئ. بل شی تاسو کولی شئ دې کې مثلا تاسو عزیزي بانک نه میسج راځي تاسو کولی شئ د نیم فولډر جوړ کړئ د ولیکئ عزیزي بانک. ته فاینانس کې کار کوې تا ته هغه پیرول دا رقم نور شیان قراردادونه شیان دي که نه بانک ګارنټي ده. تاسو کولی شئ دلته ودرېږئ د رایټ کلیک هم د انبوکس باندې دې فولډر جو سب فولډر جوړ کړئ ورته هم دی انبوکس کې د رایټ کلیک ګوره نیو فولډر راغی. نیو فولډر چې راغلی لیکې عزیزي بانک. ګوره د عزیزي بانک په نوم هم راغی. دلته هر ایمیل چې راځي که نه تاسو کولی شئ چې هغه دلته راوړئ دلته عزیزي بانک ته. ګوره دا هر ورځم دا ګوره مایکروسافټ هغه د میسج راغلی که نه راځئ باندې رایټ کلیک کوم په میل طریقه دا ده ښه ګوره راځم ګوره عزیزي بانک. اوس سبا عزیزي بانک کارمن سره تاسو ستونزه راځي تاسو ایمیلونه تبادله شوي دي که نه تاسو کولی شئ ګوره ښه او انبوکس کې دلته خو ډېر ایمیلونه یي دفتر ایمیلونه یي دا لکه مختلف ډپارټمنټونه د مختلفو څانګو تاسو ایمیلونه راځي تاسو ایمیلونه ګډ وډ کېږي هر رقم ته یي که نه تاسو په دې طریقه کولی شئ د فولډر کې واچوئ. عزیزي بانک کې ستونزه راغله یو ایمیل چک کړه چې سینډ کړي دي چې هغوی سینډ کړي دي کولی شئ چک یې کوئ. بیرته غواړئ دغه عزیزي بانک نه دغه ګوره ښه دغه فولډر بیرته ویسئ تورته نه ایمیل ما غلط معنا راغی دغه د عزیزي بانک نه ګوره دا مایکروسافټ ده زه غلط شوی یم. بیرته کولی شئ دلته ګوره انبوکس کې تاسو چې کوئ موو یې کوئ ګوره بیرته انبوکس ته راځي. انبوکس ته ودرېږه ګوره بیرته دلته به راغلی. ګوره دا رقم تاسو کولی شئ ایمیلونه پورته کړئ. یو ښه دا بیا که چېرته تاسو نه دا فولډر زما په کار نه ده تاسو کولی شئ دغه رینیم هم کوئ او ګوره رینیم فولډر بل نوم ورکړئ عزیزي بانک نه بل نوم ورکړئ دې ملته تاسو رینیم کولی شئ. دلته فولډر ډیلیټ کولی هم شئ. ډیلیټ کول د فکر یې ښه چېرې تاسو فولډر ډیلیټ کوئ فکر یې چې هلته ایمیلونه هم پکې دي ایمیلونه تاسو کولی شئ چې انبوکس ته بیرته راولئ یا سوچئ کوم بل نوی فولډر جوړوئ فولډر ته یې یوسئ هغې نه وروسته ډیلیټ کړئ دې نه ډیلیټ کولی شئ. موو چې ده ښکته پورته کولی شئ. کاپي چې دا دې غواړئ دې نه بله کاپي وکاږئ بل له پاس یو ځای کې ږدئ که نه چې دا یو فولډر رانه ډیلیټ سي یا بل ځای کې خو راڅرئ که نه نو دا رقم تاسو کولی شئ. دا وه د میل ول طریقه. اوس راځم غواړم په اتومات ډول باندې زه دا څه شی کومه دې ته کنیکټ یې کړم. مثلا څنګه ګوره ښه دا خو موږ تاسو دلته دغه وکړو دا د یو بانک و که نه یو بانک نه ورځ زموږ ډېر میسج خو نه راځي موږ ته که نه ایمیلونه. اوس تاسو یو وظیفه اعلان ته اکثره په سایټ کې به هم تاسو لیدئ دا وظیفې چې اعلانېږي هلته ګوره لیکلی چې په جاب ډسکرپشن کې ګوره اعلان یې څه ښکته سئ هلته وګورئ ګوره په سبجیکټ کې دغه نوم ولیکئ که خوښ وګئ چې هغه هر نوم یې هلته لیکلی وي هماغه نوم تاسو یا کاپي کړئ ډېر ښه خبره ده. بیا هغه راوړئ دلته په دې په انبوکس کې واچوئ ځکه هغوی هلته ایمیل هغوی ورکړي ځکه هغه چې وظیفه اعلانېږي هلته 200 کسان ایمیلونه کوي که نه 200 ایمیلونه دلته ماته په د انبوکس کې راسي خو هماغه کوم چې نور دفتر ایمیلونه کړي وو نور ډپارټمنټو ایمیلونه کړي وو څانګو نه ایمیلونه هغه ټول ګډوډ کېږي که نه هغه ماته نه ښکارېږي. نو په ادارو کې هغوی دغسې یو هغه ورته جوړوي چې غواړي هر ایمیل نه راسي دغه ویکنسي نمبر دغې ته راسي او ویکنسي نمبر به تاسو چې کوئ هغه کاپي کوئ. زه راځم دلته درېږم انبوکس کې دغه انبوکس ورته وایم ماته د انبوکس ودرېدم دلته ورته وایم ماته هغه جوړ کړه یو نوی فولډر جوړ کړه ماته څه شي په نوم باندې لیکم ویکنسي ګوره ښه هلته نمبر بیا ویکنسي ګوره فاینانس ویکنسي ایچ آر سره پې لیکلي که زه راڅخه لیکم یو دوه درې زه پوره نه لیکم فاینانس او ولایت که نه چې هغه کېږي کوم ځای کې دا دې راسي د ورته دغه انبوکس کې دې راسي ګوره انبوکس کې شی غره ګوره دا ګوره د هغه په نوم ویکنسي په نوم هم ګوره یو بل هغه هم راغی ګوره انبوکس پټ کې ټول پټېږي ګوره بیا دا که دا رقم دا بیا د راځي. اوس که چېرته مونږ اوس هغه رول هم نه ده ورکړی دلته اوس پورې که نه زه غواړم رول هم ورکړم چې رول ورکړم دلته راځم ګوره هغه ایمیل باندې هم درېدی سئ تاسو دلته په انبوکس کې راځم دلته یو دغه غواړم موو کوم بېرته دا به انبوکس کې به موو کوم
اوس ګوره ښه اوس ما اوس پورې رول لا نه ده ورکړی چې که زه اوس ایمیل کوم ښه د اوتومات چېرته راځي دلته راځي هغې پورې زه رول ورنه کړم وبا فولډر خو جوړ کړه که نه فولډر مې جوړ کړه اوس راځم دلته خپل جیمیل ته جیمیل کې دلته مثلا راځم ګوره کمپوز دلته غواړم یو ایمیل ورته وکړم کوم آی ډي ده فاروق ثانیزی د شلو دلته لیکم فاینانس ګوره ما رول لا نه ده ورکړی فاینانس ګوره ما د هغې کې دا ولیکه دا تشریح مثلا دا شی ولیکه راځم دا مې ګوره سینډ کړه اوس دا سینډ مې کړه ګوره میسج شیر شو سینډ شو اوس راځم دلته خپل آوټلوک ده آوټلوک کې لا اوس پورې نه ده راغلی ګوره دلته چې لا نه ده راغلی د درېږمه لا نه ده راغلی ګوره دا بېرته سینډ ریسیو کې کلیک کول اوس به راځي هغه ګوره راغی فاینانس لیکلی ده که نه ګوره ګوره فاینانس ته راغی زه اوس غواړم چې نه دغه ایمیل چې زه ما وظیفه اعلان کړې ده که نه دغه ویکنسي سبجیکټ کې به ډېر خیال کوئ ګوره ورته وایم چې دغه هغه ته راسي دغه ویکنسي ده زر کسانه هغه کوي که نه میسج کوي میسج یا ایمیل کوي که نه د زر کسانه ټول دلته راسي دغه ویکنسي ده نو راځم څه شی کوم ده به کلوز کړم ګوره ښه دلته ودرېدم دلته به انباکس کې به ودرېږي هر آی ډي چې تاسو کړي وي هلته ایمیل کې ورکړي څه که نه په خلک دغه ایمیل باندې وکړي ما هلته به ودرېږي دلته ګوره ښه دلته په هغه باندې ودرېدم انباکس کې دی هغه باندې به نه درېږي په انباکس به ودرېږي په انباکس چې ودرېږي هلته به راسئ هوم ټیب ته اوس رول ورته ټاکم رول چې دلته به کلیک کوئ دلته ګوره څه شی ګوره کریټ نیو رول دلته ګوره ښه ما په دغه آی ډي هم کلیک کړی ده که نه اوس که چېرته تاسو ته دغه عزیزي بانک نه یا مثال بل بانک ده یا کوم ډپارټمنټ ده یا کوم دکان ده تاسو ته هغه میسج کوي هر وخت که نه کولی شئ دغه آی ډي هم دلته مشخص کوي چې دغه کس هر وخت ایمیل راځي ما ته دی په دغه هغه بزنس کې راسي دا چلو شیخ لیکن تاسو هغه سره قراردادي ده قراردادي کولی شئ بیا دغه رول چې ورته ټاکئ ویز به دا وټاکئ دا بل دغه ریټ به یې کوي زه اوس د قراردادي ما په کار نه ده ځکه چې ما اوس زما څه شی ده دغه ویکنسي د جاب اعلان کړی ده دلته راځم ګوره سبجیکټ کنټینټ سبجیکټ کنټینټ کې څه شی هغه کس ولیکي چې دلته تاسو دغه راځي ورته دلته ما درې ولیکي ویکنسي یو دوه درې همدغه فولډر چې ما جوړ کړی ده همدا نمبر یې ولیکي هلته ګوره ډېر خیال کوئ اکثره کسان وایي موږ وظیفې ته اپلای کوو خو شارټ لیست کېږو نه هغه وجه دغه ده چې تاسو هلته اعلان شوي دا ویکنسي شیان لیکي تاسو دلته پکې نور فاینانس هم ولیکئ چار هم ولیکئ پکې ولایت هم ذکر کوئ هغه ځکه بیا هغه د هغې فولډر ته نه ځي هلته نور ایمیلو ته ځي هغه کسان یې بیا نور چک کولی نه شي ځکه هغوی راځي دغه فولډر چک کوي دا مې چک کړه که نه زه ورته وایم بل څه شی ده کوم آی ډي ته دې لاړ شي ورته وایم دغه ده دغه آی ډي دغه ایمیل باندې دې راسي دغه ایمیل چې دا ګورئ مرسته خنده دغه ایمیل او دغه فولډر ته راسي په دغه ویکنسي نمبر ګوره موو ټو کوم فولډر ته راسي ورته نه ګوره سلیکټ مې کلیک کړ اوس راځم دلته ګوره انباکس ته انباکس کې کوم فولډر ته راسي ورته دغه ته ګوره ښه ورته ذکر صحیح اوکې هم که که نه ساوند دې وي که نه یو میسج دې هم ماته راسي ساوند دې هم راسي کوم رقم ته هغه راځي غږ راځي ګوره دا رقم ده ګوره غږ راځي کلیک الرټ هم دې ماته راسي اوس شی کوم دا اوکې کوم اوس مې دا اوکې کو ګول د موږ غواړو چې تاسو هغه مایکروسافټ ګوره هاز بین ګوره کریټډ ورته مو رانې کا اوکې سو اوس ګوره مخکې ما ایمیل دا وکړه که نه دلته راغی که نه فاروق ثانیزی لسې ما چې ایمیل راځم بیا ګوګل ته جیمیل ته راځم دلته بیا راځم کمپوز کې بیا ایمیل کوم ښه ورته متوجه اوسئ اوس رول هم ورته ټاکلی که نه ګوره هماغه آی ډي ده ګوره ایمیل هماغه ده دلته ورته لیکم وي کین که خو چې هلته په جاب د ډسکرپشن کې څه شي هماغه هغه وي که هغې لیکلي هغه کاپي کړي دلته راوړه ځکه چې بیا که چېرته سپیلنګ یې غلط اسودي خو ولیکئ هم دا بله خوا ځي زه لیکم های ډیر سر اور کس معلوم نه سر او میډم دواړه به ولیکئ میډم دلته کې هوپ یو سی اټاچ باندې نور شیان به تاسو به ولیکئ دا مې ګوره سینډ کړم چې دا مې سینډ کړه ګوره سینډ شو که نه اوس راځم ګوره خپل د آوټلوک ته آوټلوک کې ګوره ښه دلته ګوره نه راغلی ګوره ویکنسي ته راسه دلته ګوره اوس پر څه شی ده ګوره لا نه ده راغلی نو څه شی به کې دلته به سینډ او ریسیو باندې دلته کلیک کوي اوتومات ګوره څه شی کې ګوره دلته راغی ګوره مې د کلوز کو ګوره دا رقم تاسو کولی شئ چې دا خپل دغه د ایمیلونه هغه تاسو منیج کړئ سیګریګیشن کوئ د یو پارټ یې کوئ په څو برخې تقسیم کوئ په میلو طریقې هم کولی شئ په اتومات ډول هم کولی شئ هغه ستاسو خوښه چې کومه طریقه ستاسو څخه ښکاري هغه طریقه وکړئ خو چې دا که تاسو چا ډپارټمنټ کې کار کوئ تاسو کولی شئ چې اتومات ډول باندې دا رقم ته جوړ کړئ
په خپل آوټلوک کې تر څو ایمیلونه هلته راشي تاسو نوره ستونزه جوړه نه شي ځکه تاسو عمومي د انباکس کې نور ایمیلونه هم راځي که نه نو هغه سره ګډوډ نه شي. په دې هیله چې دې درس څخه تاسو خوند اخیستی وي او څه مو یاد کړي وي پریکټس پرې وکړئ. دا ویډیو چې ډېره ګټوره ده او تر اوسه که چېرې تاسو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه سبسکرایب یې کړئ، ویډیو ځان سره لایک یې کړئ او شیر کړئ تر څو نور کسان هم له داسې ویډیوګانو څخه ګټه واخلي او دغه کوم چې ویکنسي نمبر ما درته دا هم نور کسان سره شیر کړئ. څوک اړوک پروګرام کې کار کوي یا نه کوي مثبت دغه شي نه باید پوه اوسېږي تر څو هغوی خپله وظیفه کې شارټ لیست شي. باقي په لوی الله پاک سپارم، هر چېرته چې اوسېږي ښاد آباد اوسېږي. ښه وخت